لس حکمونه الله عزوجل موږ ته بیان کړل. یو حکم دا و چې شرک مه کوئ، یا بل حکم دا و چې د مور پلار سره ښه کوئ، دا سرمایه ده. یو بزرګ وایي د یو چا په باره کې راځي د یو کس مور پلار وایي وفات شول، نو هغه خپل مرشد و مرید بیا غږ پر وکړي چې هلکه نو کوي سم چلېږه، پخوا دې بې احتیاطي کول سم چلېږه، پخوا د مور پلار دعاګانو نیولې وې، هغه د مور پلار دعاګانې چې د سیمېټو دیوالونه و د الله عزوجل په نیز هغه در څه ولاړه بله نو سم ځه د مور پلار سره ښه کوئ. دا دوم حکم و. دریم حکم الله عزوجل موږ ته دا راکړي چې خپل اولادونه د لوږې څه مه وژني. یوې ظاهري وژل و الحمدلله هېڅ مسلمان یې نه وژدي، لیکن ما او تا خپل اولادونه نن سبا وژنو، هغه باطني وژل وه. اسلامي دیني تربیه خپل اولاد ته نه ورکول، علماو لیکلي دي دا روحي وژل دي، دا باطني وژل دي، دا روحاني وژل دي. څو شان شول. څلورم حکم دا ولا تقربوا الفواحش، د بې حیایي کارونه پرېږدئ. په ټولنه کې بې حیایي مه کوئ، د بې حیایي کارونه پرېږدئ. که زنانه دي که مردانه دي د بې حیایي څه امراض راځي، د بې حیایي څخه په ټولنه کې وباوې راځي. تاسې وګورئ څونه چې ډاکټران ډېرېږي، څونه چې سامانونه ورسره ډېرېږي، څونه چې کلینیکونه او شفاخانې ډېرېږي، څونه چې د دنیا په سطح اسباب ډېرېږي، دومره امراض ورسره مل دي. ولا تقربوا الفواحش، فواحش مه عاموئ. هر څوک چې فواحش ته لمن وایي إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب في الدنيا والآخرة. څوک چې اسلامي ټولنه خرابوي د پیسو په مقابل کې، رسنۍ والا دې بیا واوري او بیا دې واوري. څوک چې د پیسو په مقابل کې خپل ژبه غلط استعمالوي، خپل اواز غلط استعمالوي او خپل خپرونه غلط استعمالوي، خپل پروګرام غلط استعمالوي، هم عذاب علیم فی الدنیا والآخرة. په دنیا کې به هم الله عزوجل ذلیل کړي، په آخرت کې به هم الله عزوجل ذلیل کړي. نو پنځم شی چې شو ولا تقرب د فواحش څخه اجتناب. څلورم شی او پنځم شی چې ناحقه قتل و. ناحقه قتل خو نه هغه د سر خلاص کړه، بلا به تفصیل نه غواړي څه حال دی. پنځه شیان. شپږم شی چې شو یتیمانو ته الله عزوجل فرمایي حق ورکړي، د یتیمانو سره ښه سلوک کوئ. اووم شی چې هغه څه و الله عزوجل فرمایي په طولو ترازو کې کمي مه کوئ. اتم شی چې الله عزوجل فرمایي وایي اذا قلتم فعدلوا، چې د شاهدۍ ځای راغی، د فیصلې ځای راغی، عام ځای چې راغی خبره کوئ په عدل انصاف سره کوئ، زیاتی مه کوئ. نهم شی چې هغه چیش دی وبعهد الله اوفو، د الله عزوجل سره چې موږ کومې وعدې کړي دي، د بندګانو سره چې کومې وعدې کړي دي خلک تر ځان مه تېروئ. ما ته اکثره خلک وایي پر خلکو مو پور باندې دي، نن وخت راکړي سبا وخت راکړي، نن وخت راکړي سبا وخت راکړي. دا ټول درواغ دي. چیشته ولې خلک سړی خطا باسي، ولې خلک سړی غولي. دونه معامله باید انسانو کې چې په وسي. رزق و روزي لیکلی شری په چالاکۍ نه کېږي. که په چالاکۍ کېدلی حکیم الامت صاحب فرمایي بمبئی ته ولاړم امي سړی و، څو واره مې درته ویلي دي رزق و روزي لیکلی شری په چالاکۍ بیداري نه کېږي. زموږ ډېرو ځوانانو په چالاکۍ بیداري سرونه پسې وخوړل، سرونه پسې بایلول، خو څه یې لاسته رانه ویستل. دا د قسمت شی دی، بس خپل اندازه کوشش به کوې. بمبئی ته ولاړم، یو امي سړی و، زمیندار و، 22 کسان یې هغه کسان منشان وه چې په اصطلاح زموږ ته د پوهنتون پاس، لیسانس پاس، ماسټر پاس، فلانکۍ پاس. رزق و روزي اذا قلتم فعدلوا، عدل انصاف کوي په خبرو کې. لسم شی دغه دی وان هذا صراط مستقیمه. نن به دا باس ختم کو، دا ډېر ښایسته آیاتونه دي. هغه صحابي فرمایي که څوک غواړي چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم داسې وصیت واوري چې پر هغه باندې نبي کریم علیه السلام مهر لګولی، هغه دي د سورة الانعام دغه 3 آیاتونه په یاد کړي، دغه 3 آیاتونه ته دې ورسي او دا 3 آیاتونه دې وګوري. په دې کې الله عزوجل لس حکمونه موږ ته کړي دي. دا لس حکمه که په کومه ټولنه کې برپایه سول، هغه ټولنه به بیا سره زره ګرځي. یو د محکمې درغلي چې ولاړه بیا دعوا نشته. نن زموږ یوه دوسیه په 6 میاشتې نه خلاصېږي، په 6 کاله نه خلاصېږي. داسې دوستیې چې په 10 کاله نه خلاصېږي. ولې دونه مشکلات جوړ؟ دا د بې انصافۍ معنا ورکوي چې موږ پر دغه آیات باندې عمل نه دی کړی. وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه. الله عزوجل فرمایي دغه زما لار ده. د هذا سه اشاره اسلام ته ده، د هذا سه اشاره قرآن ته ده. دغه اسلام دغه قرآن الله عزوجل فرمایي هذا صراط مستقیما وهغه زما سیده لار ده. فاتبعوه، پر دغه لار باندې ولاړ سئ. ولا تتبعوا السبل، پر کژو وژو لارو باندې مه ځئ. فتفرق بكم عن سبيله، څوک چې پر کژو وژو لارې تله هغه سړی به د الله عزوجل د لارې څخه خطا سي. فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. دا هغه څه چې الله عزوجل فرمایي ما تاسې ته وصیت کړی دی. دا لس حکمونه واورئ او دا لس حکمونه الله فرمایي په خپل ژوند کې جاري